الله چې دا زکم نن تقریر کوم د فلسطین په ملګرتیا کې چې دا څه غټ دله او بې غیرته دا ما کې ایمان نشته کني دا وخت تقریرونه دی والله که زه غیرت لرم کني والله که دا وخت تقریرونه والله زما وسم نشته ایمانم نه لرم غیرتم نه لرم د سره پښتون کني قسم په خدای که زه نن دلته دا د تقریرونو وخت نه دی دا د ودرېدو وخت دی دا د یهودي خلاف د مسلح کېدو وخت دی عمر حمله وکړه یهودي ووال بې غیرته دا په قنوت نازله و په نفلونو باندې بیا بایله صلاح الدین ایوبي پاڅېده بې غیرته تا ورسره ټوپک راوانغسته تا په جوماتونو کې دعاګانې او ختمونه شروع کړل صلاح الدین ایوبي سر وخوړو نورالدین زنګي پاڅېده او تا ورته دلته ختمونه او دعاګانو باندې مسلمان ولګول نورالدین زنګي سر وخوړو ملا عمر پاڅېده یهودو نصاراو سره جنگ کولو دا مسلمانان په قنوت نازله او په ختمونو ولګول د کائنات بې غیرته ملا عمر سر وخوړو نن هبت الله اخونزاده یهودو نصاراو خلاف جهاد کوي ته وایي چې پاڅې ختمونه وکړې دعاګانې وکړې نن حماس برسرې پکار د یهودو سره او تا ته دا خلق د دروغو خبرې کوي اولو حماس دا توره وکړه یهود سره ټوله دنیا ولاړه ده امریکې ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکړي برتیانې ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکړي عیسایانو ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکړي په عیسایانو کې 3 لکه پوپانو علما د چوټي خلق دي یو سړی بیان تر اوسه پورې رانغی چې یهود کے لیے دعا کرو یهودو دپاره روجې وساتئ بني اسرائیلو دپاره روجې وساتئ اولو دعاګانې وکړئ اولو قنوت نازله وکړئ اولو چرچ ته راشئ اولو پلانې کار وکړئ ټوله پرنټ میډیا خو دا ټتې پتې میډیا دې وګوره صاحب د افیم یې افیم د انګریزانو افیم یې پیر صاحب د انګریزانو افیم یې زما صدر صاحب زما بیروکریټ صاحب د انګریزانو افیم یې مسلمانانو چې د بیدارېدو وخت راشي ته فوراً د مانځه افیم ولا ورکې ته فوراً د روجې افیم ولا ورکې ته فوراً د دعاګانو افیم ولا ورکې ته فوراً د ګډېدو افیم ولا ورکې اولو خانقاګانو ته راشه اولو دعاګانې وکړې او بیا ذکر کوئ څه چل دی اولو په بني اسرائیلو یهودو باندې او په فلسطین باندې حمله شوې ده ختمونه وکړې اپیم یې رزیله اپیم یې مسلمان په مانځه وده کوي دا وخت د روژې د پرېښودې دا وخت د مانځه د پرېښودې دا وخت د مور پلار د پرېښودې دا وخت د وجلو دی دا وخت د مړېدلو دی دا وخت د لوږې دی دا د فلسطین سره د ودرېدو وخت دی فلسطینیانو سره په یو صف کې د جنګېدو وخت دی د بني اسرائیلو د غاښونو د ماتېدو وخت دی او مسلمانه تا انجکشن یې ډک کړي دي د مانځه انجکشن د قنوت نازله انجکشن د ختمونو انجکشن د دعاګانو انجکشن د خیرو انجکشن د ذکرونو انجکشن او د مسلمانانو له په دې کونه کې ورمنډي او خلق وده کوي او سیاسي خلق هغوی سره د احتجاج انجکشن دی لوی لوی ملایان لوی لوی پټکي لوی لوی کناټي لوی لوی خیٹے وہ اغلی گیا دی فلان سارے مسلمان پاکستانی اور احتجاج کے لیے جمع ہو جائیں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کریں گے زتا تڑم ستنے پورے وگے کوما دے ستا خزو بچی لاندے کوما او پدے گنڈو پہ کینم ستا پا ما شمانو باندی چاڑے گدم تات سملوم او پرنٹ میڈیا او دا ټتې پتې میډیا به ټول تصویرونه راخلي او زه تاله روټۍ نه درکوم زه تا د یهودیانو نه خلاصوم نه په ښځو په بچو دي چې یهود سواره دي هغې نه دې خلاصوم نه
او دلته احتجاج کوم تعالی په څه فایده ملي اے مسلمانا علماء سیاسی خلقو درته انجکشن ډکی کړي دي د افیم او بعض استنو کې بعض افیم استنو باندې احتجاج لیکلی دی نن مې وا ویډیو لیدا د یهودو پرچم یې راغستی دی پېښور کې او خلک یې شلی او بعضې خلک غاښونه پرې این بڑوا این دلہ این بے غیرت مسلمانا تا تا کم خنزیر انجیکشن کی دا ستن کی تا تا دا جنڈا چاولی دا پا دی جنڈی دی یہودو تا نقصان کی زستا پا خور و پلور ستا پا مشروم بچی باندی سوریگم او دل تور باندی گنڈیگ دم او برا پی ٹوپک دم غبلان دی نجاڑی او تا ٹول وردی چکوا دا ټولو مت ستا د پر احتجاج خو ماله دې لاس نه راوړي ستا بچی دې ماله خلاص قومه بغیرته قومه لیکل دله در کوم چې مونځونه مو نه قبلیږي لیکل دله در کوم چې روژه مو نه قبلیږي لیکل دله در کوم چې حج دې نه قبلیږي لیکل دله در کوم چې مسلمان نه یې دا ته کوي څه کله هم چې د اوچتېدو وخت راغلی دی زما رب د اسمانونو رب دی د هغه دنیا دپاره یو قانون دی چې زه ډېر زورور ذات یم خو ښځې ته بغیر د خاونده بچی نه ورکوم زه ډېر زورور ذات یم خو چې توره او ټوپک دې نه وي راغستی زه یهودو امریکانیان نه وهم زه هغه عرب یم چې ما په بدر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیرو په دعا باندې مشرکین مکه نه دي وهلي ما د محمد مصطفی په تورې والي ما په احد کې د محمد مصطفی په قنوت نازله خلق نه دي تباه کړي د محمد او د صحابه په توره مې ریز مریض کړي ما په غزوه خندق کې محمد مصطفی سره تش په منځونو امداد نه دی کړی ما د هغه په تورې هغه سره امداد کړی دی ما د دنیا څومره جنګونه چې محمد مصطفی کړي دي ما د سهار او د بیګا په مانځه کې د هغه په دعاګانو فیصلې نه دي کړي ما د هغه په کردار او په عمل فیصله کړې ده ما چې کله په عراق کې وهي سیاسي مولا سیاسي لیډره ته مالا د احتجاج نشه راکې اوزم بار خپل پاکستان کې روډونه بلاک کم د خپل پاکستانیانو ګاډي وسوځوم د خپلو پاکستانیانو دوکانونه لوټ کما او چې راشم زه زړه کې ویم چې بس اسرائیل مې فتح کړ د کائنات دله تا انجکشن یې ډکې کړي دي د احتجاج نشې نه د جنډې نشې نه د پتلې نشې نه د مانځه د نشې نه د قنوت نازله د نشې نه د ختمونو د نشې نه د دعاګانو د نشې نه رزیله ایجنټ د یهودو کشمیریان نن پورې بې عزته دي ښځو سره بدکارۍ کیږي فلسطین باندې شپېته یا کاله کیږي یوې یوې ښځې باندې لس یهودیان لګیا دي ماشوم یې جاړي مور ته بوزي هیچ چا نه دي ویلي چې انساني حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے هیچ چا نه دي ویلي چې زیاتی وشه هله چې قنوت نازله ووایه زه تا نه مور تختوم او ته ټوله ورځ قنوت نازله وایه خو ټوپک راپسې راوانه اخلي ته ګوره چې ستا مور زه مازدیګر ته کراچۍ ته رسوم که نه رسم بیا په بله ورځ روژه ونیسه ستا مور زه انګلینډ ته رسوم که نه رسوم بیا په بله ورځ باندې ختم وکړه ستا دا مور او خور د امریکې نه تېروم او که نه یې تېروم تا ته دا چا وي تا دا کمه نشه مسلمان له ورکړې ده په افغانستان یې حمله وکړه تا دغه د ختمونو د منځونو انجکشن یې ماله ډکې کړې هبت الله اخونزاده نه پوښتنه وکړه ملا عمر د مړو هډوکو نه پوښتنه وکړه د ملا عمر زوی یعقوب نه پوښتنه وکړه د افغانستان د جرنالانو نه پوښتنه وکړه ورته وایي چې ستاسو د په رب باندې قسم وي د جهاد په وخت کې مو منځونه کړي ډېر دي که قضا کړي مو ډېر دي تا ته به هغه وایي چې قضا کړي مو ډېر دي وروسته مو بیا ګرځولي نن یې افغانستان ونیو طلاق یې په منځونو نیسې طلاق یې په قنوت نازله نیسې
بے غیرت آتے پہ احتجاجونو نیسے بے ایمان آتا صرف دعاگانو باندی دین پالے